ها په دې تصویر کې جی زما په دې چهره باندې داسې یو ضرب نشان لګولې دی او دا بل صاحب چې دی جی دوی دا مخ مبارک چې داسې پټ دی که نه دا دل پرې دا ولي جی نو دې صاحبانو سره جی سټمپونه دي او بس د مخې سره ورته رابغوي چې دا ګمراه دی او دله څه ورځي نه او بس دا خلکو عقیدې خرابوي زما په دې مخ باندې دا کراس ذکر راښکلی چې زه جی بس عقیدې د خلکو خرابوم زما په شان نور علما هم او د دوی دا چهره ولې پټه شوې ده جی نو جی نن سبا 2-3 10,000 پاله ورزوالي او ځان مشهوري او راځي وایي او ویډیو رالي او بس ځان پې مشهوري نو دې د وجې نه دوی دا چهره پټه شوې ده ښه چې په دې ویډیو سره شیر نشي خو دا کم چې رومال زمونږ دي رونو اچولی تاسو ټول پیژنئ رونه مې دي ګوره زما رونه دي ښه زه ګوره د اعتراض په توګه باندې دا ویډیو نه کوم په چا اعتراضونه نه کوم ښه زما د پیج نه به ګورې د اعتراض ویډیو نه خورېږي خالص مخلص پتې د محبت ویډیو خورېږي او کم چې ضرورت دی عوامو ته هغه به ته خورېږي ښه خو لږه یو خبره کوو ډېر ملګرو دا ویډیو ما ته راولېږله ګوره دوی جی دا خبره کړې ده جی چې ما هغه ویډیو کړی وه چې هغه 70,000 ختم دی او هغه یو بزرګو او ماشوم له ورلې کرامت نه دوی مکمل انکار کړی د ټول نه خو مخکې جناب د خلک د ذکر نه منع کې پوه شوې ته په دې خپله ویډیو باندې په دې موبایلو خلک څه نه کوي د الله بنده یو هل ساز دی نو چې دا خلک ذکر کوي نو د الله بنده نو ښه نه ده او تا دا خبره کړې چې دا په نبي باندې دروغ نو دا ما دا ویلي چې دا د نبي نه ثابت دي ما نبي یاد کړی ښه دا خو پرېږده جیزه ښه تاسو دا خبره وکړه چې جناب چې کرامت نشته د اولیاو که نه لکه مکمل هم رد کړی دی که نه نو زه به دا خبره وکړم جی د مریم علیه السلام واقع چې په قرآن کې الله ذکر کړی که نه او دننه په کوټه کې به ورته بې موسمه میوې پرتې وي او زکریا علیه السلام چې رالی سو یا مریم دا څه دي دا د کوم ځای نه راځي دا د الله د سایډه راځي نو ته ووایه مریم علیه السلام پیغمبره وه ته خو صرف د پیغمبر سره د یو قسم لا دا څیزونه دي که نه د اولیاو سره نشته نو مریم علیه السلام پیغمبره وه که نه د الله اولیاء نه وه د الله دوست موږ چې په پښتو کې وایي دا دوست د خدای دی د الله جل شانه مقرب خلکو کې نه وه پیغمبر خو نه وه که نه نو دا کرامت نه وي نو څه دي ته راته ووایه معجزه وه ښه اصحاب کهف چې الله جل شانه په غار کې 309 کاله وساتل که نه جناب نو دا څه دي دا دنه چې دا اصحاب کهف وکړه نو دوی پیغمبرانو اسپی چې ورسره و هغه هم الله جل شانه دا یې ساتلی اوده کړی نو ته ووایې دوی پیغمبرانو دا معجزه وه کرامت نه وي نو څه دي ته خو بیا دې نه انکار کوې ته وایې چې کرامت د سره منو نه ښه دا خو پرېږده بخاري شریف خو منئ که نه په هغې هم اتفاق شته که نه بخاري شریف خو منئ په بخاري شریف کې د عاصم رضی الله تعالی عنه چې واقعه راغلی ده که نه چې کله هغوی شهید کو او کاپیرانو قسم خوړلی او چې د ده په دې کوپړۍ کې به موږ شراب څکو او په بدن به ول ډېرې عجیبه لوبې کوو او هغه الله ته وي ای الله ستا په دې کوپړۍ کې په دې سر کې ستا کلام پروت دی ای الله زما په دې کوپړۍ کې او ای الله زما په بدن دوی لوبې ونه کړي ای الله زما جسم او زما سر ته غیب کې حفاظت یې وکړي نو الله جل شانه چې مچۍ راوستې مچۍ که نه او د ده د جسم نه تاو شوې که نه او هغوی ول بیا راتلی شو دا معجزه وه یار خو نه کرامتو که نه او بیا الله باران چې وکړو د هغه لاش غیب کو نو چې دا معجزه وه پیغمبر خو نه و که نه نو اعوذ بالله عاصم رضی الله صحابي و که نه د الله ولی و که نه دوست و د الله که نه تعلق نو بیا خو ته چې د دې نه هم انکار کوي بخاري شریف ښه بل چې کوم یو واقع د حدیث مبارک دی په بخاري شریف کې چې 2 صحابه راله او نبی علیه السلام مسجد نبوي نه تلل تیاره وه نو کله چې هغوی روان شو که نه نو د هغه نه مخکې رڼا تله د کونټو نه بیا رڼا تله رڼا مخکې چې څومره روان نو رڼا به ورته کېده نو جناب دا معجزه وه کرامت نه نو سو بیا خو به ته دې نه هم انکار کې او بله خبره ما چې دا کوم واقع ذکر کړی دی که نه د شیخ زکریا رحمت الله علیه په فضایل ذکر کې فضایل اعمال کې لیکلي دي که نه نو جناب په فضایل اعمال فضایل صدقات دا په ټولو دنیا کې پړاویږي په ټولو دنیا ګوټ ته رسېدلې تبلیغیان حضرات یې پړاوی وځي که نه نو ته چې دا خو د هغې کتاب دی زموږ د تبلیغیانو کتاب دی که نه په لکونو په کروڑونو خلک یې پړاوی نو دا خو بیا ټول ګمراه دي لکه د الله بنده دا ټول تبلیغیان حضرات خو بیا ګمراه دي دا څومره علما چې دا ټول ګمراه دي ځکه چې په دغه کتاب کې دا واقعه ذکر کړې ده او ته وایې دا ګمراه دي او سټیم به د سره دی او یو سیټ ته ناستې او بس راشي او بس خبره ولا بس برابر کې د الله بنده د الله بندګانو تاسو ګور
زه ګوره نوم یې نه علم ښه تاسو ټول پیژنئ هر یو ویډیو په هر څیز پسې تاسو خبرې اترې کوئ جناب مونږ پاڼې د توتانو پاڼې مونږ نه دي ویلي کو شوق هم کېږي د مناظرې دپاره الحمدلله زموږ سره کسان شته او دا نه چې تاسو نمبر ورکړی چې نمبر دی وټساپ دی دا د وټساپ او د نمبرو خبرې نه دي دا د ناستې خبرې دي چې کینو بیا او که نه او بله دا خبره کوم جناب امت کې چې ډېر توړ دی د مخکې دا مسلمانان په پریشانۍ حال دي چې کم خوا لاړ شو چا پسې لاړ شو ګوره خالص مخلص مونږ ویډیوګانې کوو 7-8 10 هزار وټساپ روزانه راځي داسې فریاد پکې دننه پروت ډېر کمی دی په امت کې او ته چې په دې کې خلل پیدا کې خلل پکې راولې که نه دننه په موټر کې ناسې یا په یو ځای کې ناسې او سټیمپونه رابغې او سټیمپونه رابغې دا ګمراه دی او دا هغه دی او دا دی زه چې د شیرګړ یم د شیرګړ دارالعلوم مې فراغت شوی دی جناب چې مخامخ بیا کینو خبره پوه شئ نو غرض دا دی چې مهرباني وکړئ په امت کې توړ مه راولئ مسلمانان پریشان حال دي وارو پارته خطا دی چې کم خوا لاړ شو جناب مونږ راوتیو دا خبرې اترې ورته وکړو دین اسلام ورته خورو په دې کې هم تاسو مخې ته راشئ یاره نو به زما وروڼه یې چې ښه هر ځای یې زما وروڼه یې ښه او مونږ چې دا کمې خبرې کوو چې دا هسې کالتوس ډزو نه دا ثابت دي شته زموږ سره دلایل شته ښه نو مهرباني وکړئ چې څومره چې مینه محبت والا دي که نه دا ویډیو چې ګورئ مهرباني به کوئ دا ویډیو به شیر کوئ ګورئ دومره پکلکه ما تاسو ته نه دی ویلي خو جناب ډېر زمونږ مسلمانان وروڼه دي چې کشمکش کې راشي دا ومنو کو دا ومنو نو مهرباني وکړئ دا ویډیو به شیر کوئ ښه صحیح ده او زما ټولو دغه مسلمانانو ته خواست دی زما وروڼه یې مهرباني وکړئ چې دا امت کې بېګړه مه پیدا کوئ پوه شوئ ستاسو خپل حساب کتاب دی مونږ خپل حساب کتاب ته پرېږدئ پوه شوئ په خبره ستاسو خپل حساب دی هغه تاسو کوئ مونږ خپل حساب ته پرېږدئ جناب پوه شوئ نو بیا چې تاسو وایئ مولیان داسې دي واغسې دي نو مهرباني وکړئ چې توړ مه پیدا کوئ په امت کې پوه شو جوړ راولئ جوړ توړ تاسو مه پیدا کوئ لږه خبره دغلته ناست یو بس ټیپونه دي رابغوئ مهرباني وکړئ دې نه ګوریز وکړئ ښه صحیح ده جي نو زما دا ویډیو ګوره په چا بدلېږي جي معذرت صحیح ده زما د پیج نه به نفرت والی ویډیو نه خورېږي دا خو هسې به د اصلاح په توګه باندې کوم صحیح ده ټول به دا شیر کوئ مهرباني به کوئ جي ښه